مینه کمزوري نه ده. دا تیروتنه نه ده. دا هغه څه دي چې په خپله الله ستا په وجود کې ایچی دي. دا رختې نه ده. دا پیاولی ده. خو ښه غوج ونیسه. هره مینه تاره راته نرسوي. ته یې احساس وي. هغه کشش. هغه تنده. هغه التیا چې له چا سره نغدې واوسې. خو ته هیڅ کله د خپلو احساساتو غلام نوې پیدا شوي. ته د دې لپاره پیدا شوي چې پر هغوی واک ولري. هغوی منظم کړي. هغوی داسې وروزې تر څو پاک او سپېڅلي سي. الله ته وایي چې مینه د هغه د عظمت نښه ده. داسې نښه چې د سولې لپاره ده، نه د ګډوډۍ لپاره. داسې نښه چې د جوړولو لپاره ده، نه د ورانولو لپاره. نو که ستا مینه ته له هغه څخه لیرې کوي، له ځانه وپوښتئ آیا دا رښتیا مینه ده که دا هغه ازموینه ده چې ته پکې پاتې راځې؟ خپله سترغه تیته کړه. خپل زره وساته. ځکه دا له عملونو نه پیلېږي، بلکې له یوې کتنې، له یوې شیبې، له هغه فکره چې ته پرېښود چې پاتې سي. او ورو ورو هغه څه چې بې ضرره ښکاره کېدل پر تا واک پیدا کوي. ته روښانتیا له لاسه ورکوي. ته خپل ځان له لاسه ورکوي. او هیر کړې چې د الله په وړاندې څوک یې. رښتینې مینه په پرتو خبرو نه ثابتېږي. دا په پرتو پیغامونو او د شپې ناوخته تراوونو کې نه جوړیږي. رښتینې مینه په رڼا کې درېږي. رښتینې مینه دومره ضروره وي چې حلال انتخاب کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله دوه کسان په رښتیا سره یو بل سره مینه ولري، د هغوی لپاره تر ټولو غوره لاره نکاح ده. نه ځند، نه لوبې، نه بې باوري. نکاح. ځکه هغه مینه چې الله یې ساتنه کوي ځواک ګرځي. دا سکینه ګرځي. دا جنت ته لاره ګرځي. او هر څه چې ته د زنا پر لور کشوي، که څه هم یوازې یو ګام نغدې، هغه مینه نه ده. دا د هوس په جامه کې د تباهی لاره ده. الله یوازې زنا حرامه نه کړه، بلکې وی فرمایل چې هغې ته مه نغدې کیږي. ځکه هغه ته پیژني. هغه پوهیږي چې زره څومره زر خویدی سي. نو پورته شه. د خپل زره واک واخله. ما پرېږده چې ستا احساسات داسې کیسه ولیکي چې پای پښیماني وي. داسې مینه وټاکه چې ته الله ته نغدې کړي. داسې مینه وټاکه چې پاکه وي، با عزت وي، برکتی وي. ځکه په پای کې تر ټولو پیاوړې مینه هغه نه ده چې تر ټولو شدیده احساسي، بلکې هغه ده چې د الله په اطاعت کې پاتې سي.